اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا فیصله د جاهلیت دوی لټوي؟ د جاهلیت فیصله. جهالت څه ته وایي؟ جهالت خو موږ دې ته وایو چې چا پوهنتون او مکتب ونه ویلې، مدرسې ونه ویلې، موږ وایو چې دا جاهل دی. اصل کې دې ته جهالت نه وایي. استاد سید قطب رحمت الله علیه، استاد محمد قطب رحمت الله علیه په جاهلیت القرن العشرین کتاب کې دا لیکلي دي. استاد محمد قطب رحمت الله علیه د استاد سید قطب ورور، هغه د جاهلیت تعریف کړی، د جاهلیت معنا یې کړی دی: عدم الاهتداء بهدیه وعدم التحاکم الى قانونه. هغه فرمایي جاهلیت څه ته وایي؟ چې د الله د ښودلې شوي لارې باندې تګ نه کول، چې الله کومه لاره موږ ته ښودله او کوم نمونه موږ ته الله را لېږله چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی، د هغې په لاره تګ نه کول. وعدم التحاکم الى قانونه، او د الله په قانون ته فیصله نه وروړل، دې ته جاهلیت وایي. نو دلته فرمایي اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا فیصله د جاهلیت دا خلق لټوي؟ دا خلق په دیموکراسۍ فیصله کوي، په جمهوریت باندې فیصله کوي، په نورو په کمونیزم او په لیبرالیزم او په هیومنیزم او په نورو جوړ شوي قوانینو باندې دوی فیصلې کوي. اف حکم الجاهلیت یبغون، آیا فیصله د جاهلیت دوی لټوي؟ استاد محمد قطب بیا په دې کتاب کې جاهلیت القرن العشرین کې دا بیا ذکر کړی دي چې جاهلیت په دې زمانه کې د شلمې پیړۍ جاهلیت څه ده. نو هغه نبی علیه السلام د زمانې نه مخکې چې کوم جاهلیت و هغه به تا نه هیر شي چې د دې زمانې جاهلیت هغه بیان کړی دی، چې کوم جاهلیت په دې زمانه کې راغلی دی. ټول یورپ چې دی د هغې زنانو نه جامې ویستلي دي د جاهلیت، عیاشي، فحاشي، بېدیني، اوریاني اوج ته رسېدلی دی. د انسانانو زړونه د لیوانو په شان ته جوړ شوي دي. ومن احسن من الله حکما لقوم یوقنون، څوک د ډېر ښایسته د الله تعالی نه په فیصله کې لقوم یوقنون د پاره د هغه قوم چې هغوی یقین کوي.